محرم صاحب نفس تا عارف بهار صاحب په خاص د جراش او موږ سره خپل کلام شریک کی عارف بهار ډیره مننه وشیونه او بیا پسې غزل وایم چې کله خادي او کله غم ژوند به کوو کله خادي او کله غم ژوند به کوو د ماتمونو منځ کې هم ژوند به کوو مننه او د نفرتونو ښار ته وړم د محبت سندرې د نفرتونو ښار ته وړم د محبت سندرې ما ته د خلک وایي ډم ژوند به کوو مننه غزل دی چې د چا سر نشته د چا لاس او د چا پښه سړیه د چا سر نشته د چا لاس او د چا پښه سړیه اخ زه د کم کمندان وکړم جنازه سړیه او د کلي ډیره مو د پس ښار ته راغلی یم د کلي ډیره مو د پس ښار ته راغلی یم یوه بجه ده د شپې نشته دی نشه سړیه او سر به مو غوڅ شي خو د ظلم خلاف غږ به کوو سر به مو غوڅ شي خو د ظلم خلاف غږ به کوو موږ کلک ولاړ یو د بابا په نظریه سړیه او اوس چې شپېلۍ ستا په لورې ده خفه ولې اوس چې شپېلۍ ستا په لورې ده خفه ولې دوی له همتا لاس کې ورکړې وه وسله سړیه اوس چې شپېلۍ ستا په لورې ده خفه ولې دوی له همتا لاس کې ورکړې وه وسله سړیه او دا مې د سر نه اوس په یو منتر هم نه کوزېږي دا مې د سر نه اوس په یو منتر هم نه کوزېږي په ما ختلې ده د خپلو لس نشه سړیه مننه او د تیرا بنګ چې پکې نه وي بیا یې په تندر وله د تیرا بنګ چې پکې نه وي بیا یې په تندر وله د تش سګرټ نه به څوک څه واخلي مزه سړیه مننه مقته پکې ده چې د ښاره څه غواړې په ټول کلي سپرلی راغلی د ښاره څه غواړې په ټول کلي سپرلی راغلی بهاره تاسې قیسې کوي راځه سړیه ډیره مننه ښاغلی عارف بهار صاحب د عارف بهار صاحب نه پس ته د مومندو یو مشهور شخصیت چې حاجي جمال سنگر صاحب یادېدو ډېر رومانوي داستانونه یې لیکلي وو په کلاسیک ادب کې په ولسي ادب کې ډېر مشهور وو د هغوی زوی عبدالحمید ملنګ صاحب دلته موږ سره موجود دی هغوی ته خواست کوم چې راشي او موږ سره خپل خیالات د نظم په ژبه شریک کړي عبدالحمید ملنګ صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مېلمنو ته هرکلی یم او خاص کر خیرات صاحب چې په خیر راغلي او الله پاک دې صحت ورکړي ټولو ته دعاګانې کوم روبۍ به ووایم ما ته خو دعوت په امن دغه باندې راټیک شوی دی وصال صاحب میسج کړی په امن مې لږ لیکل کړي دي او مخکې روبۍ ده وایي د عزت شمله دې خپله پورته کړه د عزت شمله دې خپله پورته کړه او چې د ملا ټیټه کاکا تر پورته کړه د عزت شمله دې خپله پورته کړه او چې د ملا ټیټه کاکا تر پورته کړه او ورته وایه روغ رمټې که بیماري ورته وایه روغ رمټې که بیماري د صحت خبرې هر رنځور ته کړه او چې د لاسو کې د ټچ موبایل ورکو چې د لاسو کې د ټچ موبایل ورکو نو خطره دې جوړه زوی او لور ته کړه چې د لاسو کې د ټچ موبایل ورکو خطره دې جوړه زوی او لور ته کړه او د حسد لمبۍ چرې نه مړه کېږي د حسد لمبۍ چرې نه مړه کېږي که چا ښکته د زړګي تنور ته کړه او حمید وایي د ټپوس خویونه اخلي حمید وایي د ټپوس خویونه اخلي او ای پښتونه چې تا شا باتور ته کړه وی د وخت خامار ټوټې کو مومن خان امن راځي د وخت خامار ټوټې کو مومن خان امن راځي او چت بشي مسلمستاني شان امن راځي
اوچت بشي مسلم ستا نشان د خپلواکۍ اوچت بشي مسلم ستا نشان د خپلواکۍ او نوبت به دې غږیږي په دنیا د ملکۍ ډېر زر ده چې سمبار کړي د عزت درنه چوکۍ نو دشمن دې شه د پوز یو ایزا نه من راځي او د وخت خامه ټوټې کو مومن خان نه من راځي دشمن دې ماتې کړي سار نه دی انیس نابود شو دشمن دې ماتې کړي سار نه دی انیس نابود شو ستا روب او دبدبه پې شوه غالبه تردود شو او تباه شو که فرعون او که شداد او که نمرود شو بدل شو هوا تیر شو خزان امن راځي او د وخت خامه ټوټې کو مومن خان امن راځي اوس ګوره لګیر خواته دا من هواګانې اوس ګوره لګیر خواته دا من هواګانې یو وطن کې ګوره نشته دی اوس هغه جړاګانې کیدی شي قبول شوي وي زمونږ دعاګانې شه ختم دا خو یو امتحان امن راځي او د وخت خامه ټوټې کو مومن خان امن راځي شو ختم امتحان ته پکې شولې شو ختم امتحان ته پکې پاس شولې مسلمه او شمله دې شوه شمله شمله دې شوه شمله خاصو کې خاص شولې مسلمه او د تور اجدها بلا نخلق شولې مسلمه دشمن دې دی په یو دوه کې حیران امن راځي او د وخت خامه ټوټې کو مومن خان امن راځي دشمن باندې دې وشیندل کمالو که سرپاڼه دشمن باندې دې وشیندل کمالو که سرپاڼه پر میدان کې جنگ کې به ورتلې غاړه په غاړه په وینو دې خړو کړو جل وخلي تګه شاړه او تا وساته دا ښکلی ګلستان امن راځي د وخت خامه ټوټې کو مومن خان امن راځي تا وکړله پالنه د خپل دین او د اسلام او که سر دې لاړی خیر دی پاتې نه شولې غلام تا وکړله پالنه د خپل دین او د اسلام او که سر دې لاړی خیر دی پاتې نه شولې غلام دا من په تحفه کې ستا دپاره شو انعام خمیده نن چې خوند کړي ستا بیان امن راځي او د وخت خامه ټوټې کو مومن خان امن راځي اوچت بشي مسلم ستا نشان امن راځي انشاءالله والسلام